میز اهل سنت والجماعت د قربانی د وجوب قایلی میز دا بیانوي چې قربانی دا واجب ده او یو طبقه داسې ده چې هغه د قربانی د وجوب منکر دي دا فرمایي چې قربانی دا مسنون عمل دی سنت تو کوه د کله صحیح کنه د وکړه بیا صحیح دا خبره بالکل غلطه ده د لسمه ذل حجې د غایز نوانسه د دیار لسمه ذل حجې پر د ستری د اول ورځ نه ونڅ درمه ورځ پر غروب آفتاب پورا چې څو پر سترګه نه ویلدلې یغه پورا مسلمان سړی باندې ازود سړی باندې داسې مقیم سړی باندې چې هغه صاحب نصاب یو اړیکې زناور کواړی کوي بیا غاټ زناور و ما حصہ دغه قرباني کړل د په دغه انسان باندې ضروری دي کچېره وړي کې زناور وي میژوي یا وزاوي د خزون ته قرباني کو په دا کې دوه کس نه شریک کېدلای کچېرته غاټ زناور وي غووي مشوي په دا کې و ما حصہ ته ضروری دي الله تعالی فرمای فصل لربک وانحر یا چې تاسو الله تعالی طرف ته مینس کوي وانحر او قرباني کوي یو غاټ مفسر ابو بکر الجساس رحمه الله دا دغه آیات تفسیر بیانوي یا چې هاذا التاويل يتضمن معنيين احدهما ایجاب صلاه الاضحى والثاني وجوب الاضحيه دغه آیات نه چې دوی خبره ثابتېږي اوله خبره خدا دو چې د قربان د ستری د مینځ دغه واجب دی او دومره خبره ده ثابتېږي چې قرباني دا واجب ده نو د ستری د مینځ دا واجب دی او قرباني دا واجب ده دغه دا خبره ثابتېږي چې د ستری د مینځ دا واجب دی په چار دو چې هر انسان د ستری د مینځ کې غفلت شکار نشي جوړ او بل قرباني دا واجب ده او دا څه په دا باندې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا ارشاد هم موجود دی چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي چې من کان له ساعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا کیم سړی چې صاحب وسعت وي صاحب نصاب وي دای بیا قرباني نه وکړو فلا يقربن مصلانا دا سړی د میج عیدګاه ته نږدې کله هنرچی نو د الله رسول څومره زیات وعید بیان کړی دی دا سه وعید د وجوب پرشول باندې دی امر چې کوم ده د صيغه علمي اصطلاح کې امر د وجوب د پر استعمال زحو فلا يقربن مصلانا دا د نږدې کله هنرچی امر د وجوب د پر استعمالېږي دغه نه معلومه شوله چې نبی علیه الصلاه والسلام دمره سخت وعید بیان کړی دی دغه وعید د وجوب په پرشول باندې او داسې علامه فخر الدین عثمان بن علي زیلعي دا فرمایي چې ومثل هذا الوعید لا يلحق بترك غیر الواجب چې داسې وعید د واجب په پرشول باندې واجب نه علاوه سنت یا بل څه په دا باندې دمره سخت وعید نه بیانوي خو نبی علیه الصلاه والسلام چې دمره سخت وعید بیان کړی دی دا د وجوب په پرشول باندې دی دغه نه د خبره معلومه شو چې قرباني دغه واجب ده قرباني ضروری ده په هر سړی باندې چې کوم سړی صاحب وسعت وي صاحب نصاب